د کهانۍ شروعات په ځنګل کې د یو کور نه کیږي، کم کې چې د جیم نومي ماشوم د خپلې ماشومې خور سره اوسي. دواړه په لوبو کې مصروف وي چې د دیو د کور نه بهر ډیر خطرناک زومبیز راغلي وي، خو د جیم په دې زومبیزو باندې پروا هم نه وي. په اصل کې د دنیا ته اوس یو ډیر خطرناک وایرس راغلی دی، د کم په وجه باندې چې زیات تر خلکو نه زومبیز جوړ شوي دي او په نورو خلکو باندې حملې کوي. خو بیا هم جیم د خپلې ماشومې خور سره د کور کې یوازې اوسي. خیر یو ورځ چې جیم د کور نه بهر راوځي نو د دې مخ کې یو گاډی ودرېږي او ډرایور ورته وایي چې ستا مور او پلار چرته دي، خو جیم دې له څه جواب ورنکي، بالکل چوپ چاپ ولاړ وي. نو دا ډرایور موسکی شي او گاډی روان کې او دلته نه لاړ شي. دغه شانته کې ورځ تیره شي او کله چې شپه ولګي نو جیم خپله خور کور ته دننه راولي او د کور ټولې دروازې بندې کړي، ولې چې بهر ډیر خطرناک زومبیز راخواره شوي دي. دغه شانته کې شپه تیره شي او کله چې سحر شي نو جیم د ټولو نه مخکې خپل ټوپک چیک کړي. په اصل کې دا یو نقلي ټوپک دی، خو دې کې چې کمې ګولۍ دي نو دا د بېهوشۍ انجکشن دي. جیم واقع چې یو ډیر تکړه ماشوم دی او بیا خپله خور د کور نه بهر لوبو دپاره وباسي، خو د لوبو په دوران کې هغه گاډی دوباره راشي کم چې پرون راغلی و، خو دا ځل د دې کس سره خپله ښځه هم وي. دا ښځه د جیم خور په خندا سره راواخلي نو جیم ورته ډیر غوسه شي او ورته وایي چې زما خور لاندې کیده، نو جینۍ ماشومه لاندې کیدي. دا دواړه د جیم نه د دې د مور او پلار په باره کې تپوس وکړي. نو جیم ورته وایي چې زما مور او پلار په سودا پسې تللی دي. نو دا جینۍ ورته وایي چې تاسو زموږ نه یاریږئ مه، ستاسو د مور او پلار د راتلو پورې به موږ ستاسو خیال ساتو. د دې نه بعد ټول کور ته دننه شي، خو د دې خلکو نظر چې په کور کې په سامانونو باندې ولګي نو ډیر زیات حیران شي. دواړه ښځه او خاوند په خپلو کې مشوره وکړي او دلته کې د پاتې کېدلو فیصله وکړي، ولې چې د کور کې د راشن سره سره د ضرورت مطابق دوايانې هم موجود دي. خو جیم د دیو د خبرې واوري. کله چې شپه شي نو جیم خپله ماشومه خور را روانه کړي او تخانه کې یو کمرې ته دننه شي. دا یو خوفیه کمره وي، د دې په وجه باندې دواړه تر اوسه پورې د دنیا کې ژوندي دي. خیر په سبا له باندې چې جیم راپاسي نو ګوري چې ښځې او خاوند ناشته جوړه کړې ده او په دې کور کې داسې خوی کوي چې دا ټول سامانونه د دیو وي، یعنی جیم ته داسې اندازه وشي چې دا دواړه دلته نه تلو والا نه دي. دغه شانته کې دویمه شپه هم ولګي نو جیم د خپل سپي خواله لاړ شي. د دې سپي چې څنګه بوی کړي نو خپل سر وخوځوي. جیم د سپي په اشاره باندې پوه شي، په منډه باندې خپله ماشومه خور راواخلي او هغه خوفیه کمره کې بنده کړي. د کور کې بل خوا ښځه او خاوند مصروف وي. دیو ته د خطرې په باره کې څه پته نشته. لږ ټیم پس دا ښځه راپاسي او باتروم ته تلل غواړي او څنګه چې د کړکۍ په خوا باندې اوړي نو د دې نظر بهر په زومبیزو باندې ولګي. د زومبیزو په وجه باندې دا ډیره غبراو شي او ډایرکټ د کور لیټونه بند کړي چې د زومبیزو ته مونږ په کور کې ښکاره نشو. خو په دې ټیم کې د کمرې دروازه په کولاویدو شي او اچانک د ښځې یو تیزه چیغه وشي، په کم سره چې د دې خاوند رامنډه کړي. خو کمره کې د دې نظر په خپله ښځه باندې ولګي کومه چې لاندې پرته وي. دا سړی ډیر غبراو شي، خو دې ټیم کې اچانک څوک د دې د ښځې د لاش راکاږي او بیا په دې باندې د شا نه غوزار وکړي. دغه شانته کې دا دواړه د دې کور نه ورک شي. په سبا له باندې جیم او د دې ماشومه خور د کور نه بهر راوتي وي او دواړه په خپلو لوبو کې مصروف وي، یعنی په خطرناکو حالاتو کې د ځان حفاظت کول دیو ته معلومه وي. دې خوا موږ په ځنګل کې یو بل سړی وینو، دا په یو لاره باندې روان وي چې د دې مخکې یو جال لګېدلی وي. دا کس چې دا جالونه وویني نو ورته پته ولګي چې دا چا لګولي دي او بیا د جالونو پسې شاته روان شي او په مزه مزه د جیم کور ته ورسي. دا سړی د کور طرف ته ګوري چې دې ټیم کې د جیم هغه ماشومه خور د دې مخکې راشي. د دې نه مخکې چې دا کس دې تپوس وکړي اچانک جیم په دې باندې ډز وکړي او د نشې یو انجکشن د دې په سټ کې ښخ کړي، د کم په وجه باندې چې دا بېهوشه شي. لږ ټیم پس چې دا کس په هوش کې راشي نو ګوري چې جیم د دې مخې ته د ټوپک په لاس باندې ولاړ دی. دا کس ورته وایي چې زما نوم ډین دی او ورته وایي چې مخکې زه په فوج کې وم، خو اوس دنیا پوره تباه شوې ده او زه په خپله ښځه پسې ګرځم، د دې وجې نه زه ځنګل ته راغلی یم. او بیا ورته وایي چې ته ماله خپل ټوپک راکه، زه به دلته نه لاړ شم. جیم چې د ډین خبرې واوري نو ورته پته ولګي چې دا د باقي خلکو نه بدل دی، ولې چې نن پورې دلته څوک هم راغلي دي. نو هغوی صرف د جیم د کور راشن تغله او دا کس صرف خپل ټوپک غواړي. نو جیم ورته وایي چې زمونږ کور کې بجلی نشته او که ته مونږ له د بجلی بندوبست وکړي نو زه به تاله واپس ټوپک درکم. نو ډین د دې خبره ومني او کور ته ورسه دننه شي. بیا تې تپوس وکړي چې ستاسو مور او پلار څه شو. نو جیم
ورته وایي چې زما پلار د ډیر وخت نه غیب شوی دی، خو زما مور یو سکیورټي ایجنټ ده او کومه چې یو میشن ته تللی ده یو څو ورځو کې به راشي. دا د ډین نه خپله خبره پټه نه کي. خیر د دې نه بعد جیم د بجلۍ د جوړولو دپاره بوزي، خو چې ډین ګوري نو ډیر زیات حیران شي ولې چې دلته کې د بجلۍ د جوړولو یو داسې سیستم وي چې دې باندې د منډو وهلو سره بجلي جوړیږي. نو ډین د ماشومانو د مدد دپاره تیار شي او د منډې دې پټې ته وخیږي او بجلي جوړول شروع کړي. دغه شانته کې ټوله شپه منډې ووهي. په سبا له باندې چې جیم د کور نه بهر راوځي نو د ټولو نه مخکې دا خپل جالونه ګوري چې دې کې خو به زومبیز نښتې نه وي. نو ګوري چې یو زومبیز په یو جال کې پساو شوی دی. دې خوا په کور کې ډین ګرځي راګرځي نو د دې نظر د جیم د مور په تصویر باندې ولګي. د دې خوا کې د ګاډي چابیانې هم موجود وي. د ډین ذهن ته یو آیډیا راشي او دا د دې ګاډي د پټولو فیصله وکړي. د دې دا خیال وي چې د ګاډي په ذریعه باندې به زه خپله ښځه ډیره زر پیدا کم. نو د ګیراج طرف ته لاړ شي او کله چې ګاډي کې کینی نو دا خراب وي. د ګاډي نه چې راکوز شي نو ورته پته ولګي چې دا ګاډی د مخکې نه خراب و. بیا د کور نه بهر راوځي او د کور طرف ته ګوري نو دې کې د دې نظر په یو وړه شانته کې کمره باندې ولګي. بیا چې کله د دې کمرې طرف ته ور روان شي نو دې ټیم کې جیم دلته کې راشي او ورته غوسه شي، ورته وایي چې دننه دې کمرې ته لاړ نشي. دغه شانته کې ورځ تیره شي. د جیم دا خیال وي چې د ډین نه مونږ ته خطره نشته نو د شپې نه دیو هغه خوبیه کمرې ته هم لاړ نشي. خو چې کله جیم سملي نو یو ډیر عجیبه حرکت وکړي ولې چې دا خپل ځان په یو اتکړۍ باندې وتړي. د دې په باره کې به مونږ ته په کهانۍ کې مخکې پته لګي. خیر ټوله شپه تیره شي او کله چې سحر د ډین سترګې د قدمونو په اوازونو باندې کولاو شي نو په منډه باندې بهر وګوري. خو دا جیم وي. جیم روزانه په خپلو دامونو باندې ګرځي. جیم د هغه زومبي خواته ورسي کوم چې پرون د دې په دام کې پساو شوی و. خو لږ ټیم پس دلته کې ډین هم راشي. ډین چې د زومبي ته وګوري نو د دې د وجلې فیصله وکړي ولې چې د ډین دا خیال وي چې دې نه به جیم او د دې وړې خور ته خطره وي. خو جیم ورته خپل ټوپک ونیسي، ورته وایي چې دا زومبیز مړ نه کړي. نو ډین واپس کور ته راشي او کور ته چې راورسي نو یو ځل بیا دا هغه خوبیه کمره کولاو کړي د کمې نه چې جیم دا منې کلی دی. خیر دلته کې چې ډین ګوري نو دې کمره کې په دیوالونو باندې د پنجو نشانونه وي. ډین ته پته ولګي چې دې کمره کې دې چېرته زومبیز بند کړي وو. ډین د جیم او د دې کور په باره کې ډیر کنفیوز دی. خو دې ټیم کې داسې د ګاډي اوازونه واوري نو په منډه باندې دغه طرف ته لاړ شي او چې وګوري نو یو څو کسان د ټوپکو په لاس باندې دلته کې راغلي وي. ډین په منډه باندې کور ته دننه شي. د لرې نه جیم ته ډین ښکاري خو دلته نه دې ته په دویم منزل باندې خپله ماشومه خور ښکاره شي او څنګه چې د ټوپک والا کس نظر په دې باندې لګي نو ډین په منډه باندې راشي او دې کړکۍ نه لرې کړي. د ډیر ټیمه پورې دا کس دلته کې څوک ګوري خو چې کله ورته پته ولګي چې دلته کې څوک نشته نو خپل ګاډی راواخلي او واپس روان شي. ډین چونکې د جیم خور بچ کړه نو د جیم په دې باندې نور هم یقین جوړ شي او دې له خپله وسله واپس ورکړي. بیا جیم دلته نه د تللې فیصله وکړي او په سبا له باندې جیم ته وایي چې تاسو هم ما سره لاړ شئ، زه به ستاسو حفاظت کومه. خو جیم ورته وایي چې موږ تا سره نشو تللی ولې چې جیم د خپلې مور انتظار دلته کې کوي. په دې ټیم کې د بهر نه څه اوازونه راشي نو ډین او جیم په منډه باندې ورشي. خو چې ګوري نو څه غونډګان راغلي وي. دا هغه کسان دي کوم چې پرون راغلي وو خو نن ډیر سیوا دي. جیم او ډین ته دمکي ورکړي، ورته وایي چې خپله وسله وغورځوئ ګنې موږ به د ماشومه جینۍ مړه کړو. خو دې ټیم کې په دیو باندې د بل طرفه ډزې وشي او دوه کسان تې ولي نو ډین تې په منډه باندې ماشومه راواخلي. دا ډزې پې د جیم مور کلي وي. خو کم ټیم کې چې ډین د دې نه ماشومه راخلي دغه ټیم کې دا یو کس په ډین باندې ډز وکړي په کم سره چې دا هم زخمی شي او لاندې په ځمکه باندې راوغورځېږي. د جیم مور دا بل کس هم مړ کړي. لږ ټیم پس چې ډین په هوش کې راشي نو ګوري چې د دې د سینې دا زخم مکمل ټیټ شوی دی او کله چې د کور طرف ته وګوري نو ټوله فیملي ورته لاس خوځوي. ډین چې کور ته دننه راشي نو د جیم مور ورته ټوله قصه وکړي. دا ورته وایي چې زومبیزو کې دوه قسم زومبیز وي. یو قسم هغه وي کوم چې صرف د خپلې لوږې دپاره په هر چا باندې حمله کوي او دویم قسم هغه وي د کومو دماغ چې بالکل د نارمل انسانانو په شانته کې وي. خو په دیو کې دا یو خاصیت چې د دیو دا جسم ډیر په تیزۍ سره ټیک کېدی شي او تر څو پورې چې دیو ته چا ډیر نقصان رسولی نه وي تر هغې پورې د دیو په خپل ځان باندې کنټرول وي. او ورته وایي چې ته هم په دغه قسم زومبیزو کې ولې کو چېرته ته نارمل انسان
انسان وې نو دې ګولۍ به ته ډېر مخکې وژلې وې کومه چې ستا سینه کې خښه شوې ده. د جیم مور ورته وایي چې جیم هم دغه شان زومبیز دی. په اصل کې هغه ښځه او خاوند جیم وژلي وو او دا هره شپه په اتکاړۍ باندې خپل ځان تړي د دې وجې نه که چېرته د دې دماغ کار پرېږدي نو چې چاته دا نقصان ونه رسوي. ډین تې تپوس کوي چې یو انسان ته به اخر پته څنګه لګي چې د دې جسم د کنټرول نه بهر کېږي. نو د جیم مور ورته وایي چې د دې دپاره موږ خپل سپی ټرین کلی دی او د جیم د جسم نه دې ته پته لګي او کله چې د جیم جسم کې بدلون راځي نو د دې سپی خبرې ډین ته د هغه کمرې په باره کې هم پته ولګي کومه کمره باندې چې د پنجو نشانونه وو. په اصل کې د جیم حالت چې کله د کنټرول نه بهر شي نو د دې مورې په دغه کمره کې بندوي. په دې ټیم کې یو بل گاړی راشي او کله چې دیو بهر وګوري نو دلته کې یو دوه کسان راغلي وي. دیو په اصل کې په هغه کپل پسې راغلي وي کوم چې جیم وژلي دي. دا د جیم مور ته وایي چې زما لور د یو هلک سره تښتېدلې ده او زما په خیال هغه به په دې علاقه کې پټ شوي. خو د جیم مور ورته وایي که چېرته موږ ته ستا د لور په باره کې پته ولګي نو زه به تاسو ته خبر درکم. د جیم د مور په خبرو باندې دا کسان دلته نه لاړ شي. دیو چې واپس کور ته راشي نو هر څه نارمل وي. د جیم مور ډین ته وایي چې په اصل کې دا وایرس د جیم نه خور شوی دی. د جیم پلار یو بیالوجیسټ او زموږ دواړو بچو ته د زړه ډېرې خطرناکې بیمارۍ نیوي. نو د جیم پلار ورله یو قسم له دوایي جوړه کړه د کم په وجه باندې چې د جیم د زړه بیماري خو ټیک شوه خو د دې نه یو خطرناک زومبیز جوړ شو او په خپل پلار باندې چک ولګاوه. نو د دې پلار د کور نه وتښتېدو. جیم خو د مرګ نه بچ شو خو دې ته د زومبیزو یو سپیشل بیماري ولګېده. د دې په خبرو باندې ډین ډېر زیات حیران شي خو دې ټیم کې د سپی غپا شروع کی. د دې نه جیم ته پته ولګي چې په دې باندې هغه خطرناکه دوره راتلو والا ده. نو دا هغه کمره کې بند کی کومه چې د دې حالاتو دپاره جوړه شوې ده او لږ ټیم پس دا ډېرې چغې شروع کی. د جیم مور چې د جیم چغې واوري نو ډېره زیاته خفه وي او د جیم د دورې د ختمېدلو انتظار کوي. خو دې ټیم کې یو بل مصیبت راشي. د جیم چې کومه وړه خور وي نو دا بهر په واورو کې راوغورځېږي. د دې مور ته پته ولګي چې په دې باندې هم د زړه دوره راغلې ده. په منډه باندې دواړه کور ته راوړي خو دیو سره دومره دوایانې نه وي چې د دې زندګي پې بچي. نو ډین ورته وایي چې څنګه تاسو جیم ته دغه وایرس درنکلی دی هم دغه شان دې ته هم د وایرس دننه که د کم په وجه باندې چې به د دې زندګي بچي. نو د جیم مور ورته وایي چې په جیم باندې کومه سخته تېرېږي نو دا زه په دې ماشومې باندې نشم لیدی. دا یو ډېره خطرناکه فیصله وکړي او دا ماشومه د مرګ دپاره پرېږدي. په سباله باندې چې جیم ټیک شي نو دا د کمرې نه بهر کړي او بیا ډین دیو ته وایي چې زما د تلو ټیم راغلی دی. جیم او د دې مورې د ایسارولو ډېر کوشش وکړي خو ډین ته اجازت واخلي او په خپله ورکه شوې ښځه پسې وځي. دې خوا هغه کسانو ته یو گاړی میلاو شي. دا گاړی د هغه کپل دی کوم چې جیم وژلي دي. دا کس چې کله معلومات وکړي نو ورته پته ولګي چې زما لور او د هغې خاوند دلته کې چېرته نږدې دي ولې چې دې ګاډي د واحد یو کور نږدې وي او هغه هم د جیم دی. دې خوا ډین په واورو کې پروت وي چې د خپو د کړپارې سره راویښ شي او یو سیټ ټغلی شي. کله چې د اوازونه بند شي نو دا وګوري چې د خپو نشانونه د جیم کور ته تللي دي. ډین ډېر غبراو شي او په منډه باندې د جیم کور ته روان شي. د لرې نه ډین ګوري چې د جیم کور ته څه کسان راغلي دي. ډین ته پته ولګي چې جیم او د هغې مور په خطره کې ده نو په منډه باندې دننه ورشي. دا په خپله باندې یو کمانډو پوجي پاتې شوی دی. د کچن په لاره باندې کور ته دننه شي نو دې ته جیم میلاو شي. ډین ته چې پته ولګي چې کور کې کسان ډېر سیوا دي نو یو چاړه راواخلي او په پټه باندې یو وجل شروع کی. دغه شان چې یو څو کسان مړه کی نو حال ته لاړ شي او بیا چې په یو کس باندې حمله کوي نو ټول کسان تې تاو شي. د دیو مشر ډېر زیات غوسه وي. د دیو دا خیال وي چې ډین ګیر شو خو ډین یو سوچ وکي او په خپله مرۍ باندې چاقو راکاږي. دا ټول ډېر حیرانه شي خو د جیم مور ته پته ولګي چې د ډین نه به اوس یو خطرناک زومبیز جوړیږي او د دې نه به یو هم نه بچ کیږي. جیم په منډه باندې د کور نه بهر کی او دیو دلته نه وتښتي. لږ ټیم پس د ډین نه یو خطرناک زومبیز جوړ شي او په دې غونډګانو باندې شروع وکړي. ډین په خپل کنټرول کې نه وي. دا نمبر په نمبر دا ټول خلک ختم کی. د ډین د چغو په وجه باندې د خواوشا زومبیز هم دلته کې راشي او دا کور مکمل د زومبیزو نه ډک شي. کله چې په سباله باندې ډین راپاسي نو ګوري چې ټول کور زومبیزو تباه کړی دی. په کور کې ورته یو خط میلاو شي په کم باندې چې د جیم مور اډرس لیکلی وي. ډین د کور نه څه ضروري سامان راواخلي او دغه لوکیشن طرف ته روان شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. خو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.